ها څو پورې وړي یو خدای بابا یو وړي یو بوټم درته الم قالین درته الم دوه ویسه دا هم ماشوم دی حق نه حق دی حق مې نه دی وایي ماشه ځواني هغه ځواني ده چې د الله تعالی د بندګانو په خدمت کې تېره شي دا خپل غم وړی دی دا خپل غم وړی دی رښتیا وایي د دې په عمر چې به موږ وو او دا واړه چې وو هغه شپه چې د اختر شپه وه تر سهاره پورې به ناست وو کله به خپل کالیګان سمول کله به بوټان سمول چې سبا ملا ځان کېدلو او بس ځان به ریډي کولو اختر دی تاسو به هم دا ورځ مانځلي او لګیا به وي اوس هغه مزې نشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن ورځ کونړ ولایت ته راغلي عطا فاونډیشن کوشش کوي هغه ځای ته ځان ورسوي چې هغلته مستحقین وي ډېری کونډې راجستر دي یتیمان راجستر دي نن ورځ د یو کورنۍ دپاره دا د رمضان پیکج کڅوړه ده د دې قیمت 4,850 افغانۍ دی خو د دې یتیمو کورنۍ په دې باندې قناعت کوي او په دې موادو به روژه نیسي او روژه به افطاروي او څومره بهترینه ورځ ده نن 28 رمضان دی 2025 کال دی زه په هر وخت وایم چې یا ربه ته له دې کورنیو سره مرسته وکړه او الله رب العزت د دې سره وعده کړې ده د خپلو بندګانو سره چې د دوه شیانو سوال به نه کوي چې یو د رزق دویم د مرګ دا الله رسوي او الله رب العزت دې په خپلو مسلمانانو باندې رحم وکړي بالخصوصا په هغه افغانانو چې ډېر کړېدلي او ډېر ځورېدلي دي نن ورځ تاسو ته به ښکاري د سلو کورنیو مواد نن به عطا فاونډیشن ورکړي سبا به یې څوک ورکوي پاک رب به یې ورکوي پاک رب وایي ته یې ما نه وغواړه ته د بنده نه غواړې در به یې کم خو هغه خوند به پکې نه وي لکه ما چې تا ته درکړی وي هر څه چې کوو موږ به یې د رب نه غواړو هر هغه کار چې کوو الله رب العزت به په نظر کې نیسو او الله پیدا کړي وو حاجي صاحب فضل هم ناست دی مریض کوم ځای ته ځې چېرته راغلی چېرته کونړ څه شی کې دا څه غم دا بورې ته غم ویلی چې بورې چې د درانده ګوري دا ورته غم ویلی چې د په اوږو بارېږي مریض ته خوشحاله شه چې الله تعالی داسې خدمت اخلي که نه چې هغه د الله تعالی د مخلوقاتو خبرې ځواني هغه ځواني ده ما ته غوږ شه ځواني هغه ځواني ده چې د الله تعالی د بندګانو په خدمت کې تېره شي دا خپل غم وړی دی دا خپل غم وړی دی بوټ والا او کالي والا څه شی پکې اختر راځي رښتیا به وایي دا هم ماشوم دی حق دی حق مې نه دی وایي ماشه ته داسې ورونه لري تا ته ماش څه ضرورت لري ته خو مالدار یې اوهو رښتیا وایي د دې په عمر چې به موږ وو او دا واړه چې وو هغه شپه چې د اختر شپه وه تر سهاره پورې به ناست وو کله به خپل کالیګان سمول کله به بوټان سمول چې سبا ملا ځان کېدلو او بس ځان به ریډي کولو اختر دی تاسو به هم دا ورځ مانځلي او لګیا به وي اوس هغه مزې نشته نه د هغه اختر خوند شته هر سړی په خپلو خوړو کې ډوب دی که څوک مشکلات لري الله رب العزت دې ورته مشکلات ختم کړي د دې مبارکې میاشتې په خاطر الله دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي د دې روژې مبارکې په میاشتې په خاطر الله دې قرضداران د قرض خلاص کړي الله دې بندیان د بند خلاص کړي الله دې ټولو مسلمانانو بچي نیک سالي کړي الله دې څوک چې مشکلات لري ته غیبي ورسره مرسته او کومک وکړي ځکه چې موږ د رب نه غواړو کنه امین ایوه اوس به مورې وړي صحیح څو دانې وړي ها څو پورې وړي یو خدای بابا یو وړي یو بوټم درته الم قالین درته الم دوه ویسه بوټ درته الم که بوټ والو به یې وړي او که بوټ درته والو به یې وړي توکل په خدای
ولا لا لا بس هاي تقول في مواد الفيديو زي لك يا رجل تتكلم بارما تيجي رمضان دي بالانس بارما الحمدلله نن ورځ په کونړ ولایت کې د سلو هغه کورنۍ چې د عطا فاونډیشن سره راجستر وي هرې کورنۍ ته خپل خپل مواد تسلیم شولل الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول کړي زموږ وطن ډېر ځورېدلی ډېر کړېدلی دی الله دې د خپلو خزانو نه مرسته او کومک وکړي دا وه د نن ورځې خپرونه د سلو کورنیو تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت السلام علیکم